دوستانو د پاکستان او د هندوستان تر مابین د جګړې تازه معلومات له تاسو سره شریک کوم او د افغانستان د پاکستان تر مابین د تازه تعلقاتو په حق باندې هم معلومات له تاسو سره شریک کوم او له هندوستان سره کم تعلقات دي پر دې بنیاد باندې هم معلومات له تاسو سره شریک کوو. پښتانه د هندوستان په مقابل کې له پاکستان سره په جګړه کې اول سب کې ولاړ او کن نه دی ولاړ. پر دغه موضوع باندې بغیږو یو ویلوګ له تاسو سره شریکوم. دوستانو راځي تر هر څه لمخه دا ویلوګ وګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کوتونکو السلام علیکم. په حسن خان ډیجیټل کې زه تاسو ته هر کله وایم د پاکستان او د انډیا ترمنځ چې دا کومه تنازعه ده نو یو طرف ته ټوله خطه چې کومه ده هغه په داسې په خبره په تبه کې مبتلا کړې ده. خو بل خوا که موږ وګورو نو لکه د افغانستان سره که موږ وګورو نو لکه دې ټیم کې یو پازیټیو دغه چې کوم دی هغه افغانستان سایډ ته ده دی چې په افغانستان باندې د دې اثر بل شان دی. که تاسو وګورئ نو د افغانستان او بیا خاصه توګه باندې افغان چې کوم مهاجرین دي یا افغانان په پاکستان کې دي هغوی ویستلو ته وګورئ په هغې کې هم د پاکستان پالیسۍ کې ډېر بدلون راغلی او څه بدلون راغلی په دې باندې به خبرې کوم. د انډیا سره د دې دغه نه د 22 اپریل نه مخکې 22 اپریل نه مخکې څه صورتحال او 22 اپریل نه پس صورتحال دی. آینده دپاره اوس څه سچویشن جوړیږي د پاکستان او افغانستان. که تاسو وګورئ کله چې د پهلګام دا واقعه وشوله او انډیا په پاکستان باندې فوري الزام ولګو په منټونو کې دننه او په 10 منټه کې حالانکه هغه ځای ته پولیس رسیدو کې 10 منټه لګي 4 کیلومتره ته تاڼه لري وا او فوري په تاڼه کې رپورټ درشه چې دا د پاکستان نه خلک راغلي دي او پاکستان سره بهر انټيليجنس رپورټ دي هغه په خپل ځای باندې بیا پاکستان او انډیا ترمنځ هغه جنگي صورتحال دی. پاکستان په دې انتظار دی چې انډیا به اني ټایم حمله کوي موږ ته تیار یو او ول د کې دوبو دا مسلې پکې را للې نو دا مسلې خو چلیږي. خو بل طرف ته موږ وګورو افغانستان خو یو طرف ته د خبرونو په شاک لکه په میډیا کې افغانستان به د قسمت ډېر نیگیټیولی پورټری کېده. طالبان دهشتګردي ټریننګ سنټرز ټیرریسټ نیټورکس وغیرہ زیاتې د ښځو تعلیم دا خبرې به چې کوم دی ډے ان ډے آوټ به چې کوم دی دا په میډیا کې د افغانستان حوالې سره وي. اوس که تاسو وګورئ نو دوه درې اهم ډیولپمنټ شو. یو خو دا وشو چې د پاکستان د افغانستان سره کله چې اسحاق دوره وکړله ډیپټي پرایم منسټر د هغې نه پس فوري طور باندې د دواړو ملکونو ترمنځ ماحول هم بدل شو او بیا په خاصه توګه دغه دهشتګرد چې په کم تیزۍ سره روانو د ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان چې کم تیزۍ سره به هغوی هغه خپل عملیات کول هغې عملیاتو کې که تاسو وګورئ تر ډېره حده پورې بلکې تقریبا کافي حده پورې کمې راغې. بل دا دی چې په بارډر باندې اوس هغوی راځي نو هغه ورځې د انډیا د دې واقعې نه 3 ورځې پس چې پاکستان وی چې یاره انډیا د بي ایل اے یا ټي ټي پي د غټ دهشتګرد کاروای دپاره استعمالوي شي نو په هغه ورځ 55 کسان چې دي هغوی د راوړېدل او هغې کې زیاتره افغان ناشنل وو. خو که تاسو وکتل په هغې باندې افغانستان بالکل خاموشي افغان طالبان حکومت بالکل دا ونه وي چې یاره څه وشو ښه وشو بد وشو بس خاموشي په اختیار کړه. زه خو مسلسل دا وایم چې په دې کې د افغانستان پاکستان سره ډېر زیات تعاون چې کوم دی په دې کې حاصل دی او دا وجه ده چې موږ ګورو چې د پاکستان مخکې هم دا خلک راته خو مخکې پاکستان دومره تیزۍ سره توندۍ سره او په یو کامیابۍ سره چې کوم دی د دوی لاره نشو نیولې وسې نیسي. نو چې کله دا واقعه وشو بیا نیکسټ ډے باندې د انډیا خصوصي نماینده چې کوم دی هغه لاړه افغانستان ته ولته کې د متقي صاحب سره ملاقاتونه وکړل د نور افغان مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. یو تاثر دا و چې یاره هغه سمیل کې چې یاره افغانستان په دې صورتحال کې کم طرف ته دی. نو که تاسو وګورئ نو یو خو افغان حکومت ډېره یو میچیور فیصله وکړله چې یاره لکه په دې وخت کې پبلکلی را نغې چې رضیا پاکستان سره یا انډیا یا د هندوستان سره ما یو خو هغه کار یو بل خبره ده چې د پاکستان کومه یره وه چې په دې حالاتو کې انډیا افغانستان استعمالوي شي خو هغه شی استعمال نشو. بل دا ده چې د افغانستان هغه اهمیت سیوا شو هند ته هم اهمیت سیوا شو پاکستان ته هم اهمیت سیوا شو په دې خطه کې چې کوم دی لکه د افغانستان خپل یو ځانګړی دغه راغی اگر چې د هند او د پاکستان د تجارتي بندیزونه چې ولګول او د ټرانزیټي بندیزونه ولګېدل نو په هغې کې د سالانه که موږ وګورو د کال افغانستان چې کوم ایکسپورټس وو د پاکستان د لارې به انډیا ته تلل ځکه چې واګه هم بنده شوه اټاري هم بنده شوله نو هغه یو ډېره غټ
نقصان دی. خو بل طرف ته تیر ورځ به تاسو کتلی چې پاکستان د افغانستان هغه یو نیم سل کنټینر چې کومې په لارې وي لاره بنده شوې وه هغې ته خصوصي اجازت ورکړه چېرې دوی واګې نه اوړېدی شي اټارې ته ځینو دوی به هغوی له خصوصي مطلب دا د دواړو منځ کې ډېر ښه یو راشه درشه روان شو یو بل سره یو بل پوهېدل د یو بل په مسلو ته چې کوم دی توجه ورکول یو خو دا وشو. د دې سره څه وشو د دې سره سم د هند د واقع او د افغانستان سره تعلقاتو د واقع چې کوم دی په مهاجرینو باندې ډېر لوی اثر پرېوته. مخکې که تاسو خیال د دې واقعاتو نه مخکې روزانه به چې کوم دی خبرونه راتلل پولیسو دونه افغان ونیسل او دومره لیګل او دومره الیګل او ACC کارډ هولډرز والا بس روان دي دوی هغوی پکړده کړو POR والا ته به وي شابه تاسو وځئ. خو که اوس تاسو وګورئ لکه د دغه نه تقریبا 2 ورځې مخکې د پاکستان چې کوم داخله وزیر دی طلال چودھری هغه دا خبره کړې وه چې اوس POR والا ته پکار دی چې هغوی هم ځي ځکه چې د 13 د جون نه پس به د هغوی خلاف بیا موږ کاروایي کوو بیا به اریسټ کوو. اوس هغه اریسټ هم ختم شو ټرکونه به روان وو خلکو به کتل چې یاره افغانان روان دي او د افغانانو خلاف چې کوم دی یو بیانیه وه دغه شان افغانستان میډیا کې به د پاکستان خلاف یو بیانیه وه هغه څیزونه چې کوم دی کافي حده پورې کم شو. اوس صورتحال دا دی چې پاکستان پالیسي موږ وګورو هغه دا ده چې ولنټري یعنی رضاکارانه طور باندې څوک ځي نو هغې ته څه مه دغه کوئ په زور باندې به څوک نه تنګوئ. پالیسي دا لکه دې کې لا بدلون نه دی راولي چېرې نه دي ځي خو دا مو ته نه وایي چېرې لکه په زور باندې لکه تاسو کتل تاسو حیات آباد وګورئ پېښور وګورئ پېښور هم ډک دی د خیبر پښتونخوا اکثره علاقې بلکې پنجاب کې هم دغه خو نو دا کم چې لاړله هغه زیات نه زیات څونه لاړه 1 لاک خلک اوسه پورې لا نه دي پوره شوي او ACC کارډ هولډر چې کوم دی هغه یو 8 لک او 80,000 پورې دا بل تقریبا 9 لک پورې چې کوم دی ACC کارډ هولډرز دي اوسه پورې لا هغه نه دی وتی 1.5 میلیونه پورې الیګل افغانان چې کوم دی هغه 15 لک پورې غیر قانوني دي هغه ټول چې رايو ځای کې نو په دې میاشت کې چې کم لاړل هغه 80,000 چې تل دي دا غې نه پس که تاسو ګورئ نو کو څوک په خپل باندې زی ټیک ده ښه خبره ده افغانستان باندې د باو کم شو وس طالبان لګیا دي هغوی د پر ارینجمنټ کې تیاری کوي چې دوی خو به راځي که نن حالات سم دي یا خدای دې وکړي چې دغه شانتې سم وي خو بیا به هم د افغانان چې کوم دی په قلاره باندې د پاکستان نه راځي. نو زه وایم چې دا یو ډېر لوی یو فایده چې کوم وشوله بلیسنګ ان ډسګایز چې ورته وایي چې د هند او د پاکستان ترمنځ چې دا ټینشن جوړ شو د جنګي کیفیت جوړ شو افغانستان له پکې خدای پاک یو سپیس پیدا کړ هغوی لږه ساه واخیستله دنیا چې ورپسې وه چېرې لکه دا ټیرریسټ کنټري دی دې کې دهشتګرد دي ټریننګ سنټرې دي القاعده دا TTP دا IMU دا ITIM وغیره دی یو خو د هغې خبرونه نه لږ افغانستان هغه دغه لږ افغانستان زیات اوس فوکس زه افغان میډیا چې فالو کوم نو ښه لکه دا اوس کازن کانفرنس ته چې کوم دی هغوی تیارې روان دی هلته کې چې کوم دی هغه ایکزیبیشن دی اقتصادي کوم روس او اسلامیک ورلډ ترمنځ چې کوم اقتصادي فورم دی هغې کې هغوی هلته کې چې کوم دی تقریبا 100 میټر سپیس یې اخیستی دی هغې کې به د خپل دغه کې کنسټرکشن دغه روان دي د ریلوې خبره کېږي اوس تېره ورځ چې کومه خبر راغی چېرې د چین د طرفه کوم چې مشترکه اقتصادي کوریډور دی هغه چې دغه ترمنځ دی هغې کې په افغانستان تاجکستان کرغیزستان دی هغې کې تقریبا 10 لکه کنټینرې چې کوم دي د چین نه په دې تېر یو کال کې په هغه ریلوې باندې رالې نو پازیټیو څیزونه راځي پازیټیو خبرونه راځي او امید دی چې د دې پازیټیو خبرونو سره به طالبان هم مسلک د نورو مسلو ته خاص کر د جنکو مسله د ښځو د کار مسله دې ته به هم توجه ورکړي. تېره ورځ تاسو وکتل پاکستان د 3,000 نورو سکالرشپ اعلان وکړو IM ساینسز پېښور کې چې کوم پروګرام وشو په سمونو افغان طلبه چې کوم د سرټیفیکیټ ډیګرۍ واخیستلې دغه شان خیبر میډیکل کالج کې تاسو وکتل افغان ښځینه ډاکټرانې چې کوم دی هغوی ته هم چې کوم دی ډیګرۍ ورکړلې شوې نو دا پازیټیو خبرونه راځي په دې نیګیټیو انوایرمنټ کې فایده کم یو ملک پازیټیو پورټری کېږي افغانستان چې تر اوسه پورې د 13 کالونو بل خاص 3 کالونو مکمل طور باندې نیگیټیو پورټری کېږي زما چې دا یو ډېر پازیټیو ډیولپمنٹ دی اینڈ اټس ګډ چې لکه افغانستان په ښه شکل کې دنیا ته پیش کړی شي او طالبان هم دغه شانتې اوس د هندوستان او دا ویلوګ تاسو وکته یقیني کله چې د هندوستان او د پاکستان تر مابین تاوتریخوالی رامنځته شوی ده او د دوی تر مابین تعلقات خراب شوي دي له هغې ورځې راهیسته په پاکستان کې د افغان کډوالو په هکله چې کوم خلاف قانون و کومه کاروایي وه هغه ځنډول شوې هغه شاته کول شوې ده. دوهمه خبره د دوی دوو تر مابین چې تعلقات خراب شو پر دغه مابین کې افغانستان هم څه قدر مثلا توجه ورته وکړول شوله
هندوستان کوشش کوي چې پاکستان او افغانستان د ځان ملګری کړي د پاکستان په خلاف. پاکستان کوشش کوي چې افغانستان د ځان ملګری کړي د هندوستان په خلاف باندې. او زه درته وایم چې دا ارمان به نه د هندوستان فورسي، نه به د افغانستان، نه به د پاکستان. ولې ځکه چې افغانان اوس پوه دي، مخکې هم پوهولو خو چا نه پرېښودلو مخې ته. افغانستان اوس له هیڅ چا سره هم د بل چا په جګړه کې ځان نه ښکیل کوي. که هندوستان زارۍ ورته کوي، هر څه ورته وایي چې راسه زما سره په سب کې ودرېږه، د پاکستان په خلاف باندې نه ورسره درېږي، له یوه ملک سره به هغه اوس نه درېږي. او که پاکستان زارۍ ورته وکړي چې راسه زما ګاونډی هېواد دی، مسلم هېواد دی، ما او تا دواړه مسلمانان یو، او هندوستان چې دا هغه کفار دي، هندوان دي، راسه ما او تا په یوه سب کې ودرېږو، له ده سره مقابله وکړو. افغانستان نه ده ورته تیار، ځکه چې افغانستان فی الحال اوس چې کوم مشران دي هغه بیا نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا بلې جګړې ته ولاړ شي. د افغانستان مثلا څو پیړۍ په دې جګړو کې ختمې شولې، خو اوس نه غواړي چې یو ځل بیا دغه افغانستان خاوره بیا د نړیوالو یا داسې د ګاونډي هیوادونو د جګړې مرکز وګرځېږي. نو دغه تعلقات چې د پاکستان او د هندوستان خراب شوي دي، دا د افغانستان په ګټه هم سلو یو څه، او د افغانانو په ګټه باندې هم سلو، ځکه چې پاکستان تاسو ولیدئ چې مثلا هغه لارې چې پخوا به له هندوستان سره څه تعلقات سم هم ولو، چې کله به له افغانستان څخه د تجارت سامان تلی د واګا بارډر پر لارې باندې و هندوستان ته، نو بیا به هم مثلا دغه خلکو ته به ډېر تکلیف و یا به بندي و، مثلا دا به پراته و، نه به استول کېدل په ډېر وخت سره، مثلا یو رقم تکلیف و چې افغانانو ته ورکوي، لغه بعد بیا دغه و هغه ځای ته اجازه ورکول کېدی. خو اما تاسو پرون وکتل چې هندوستان سره تعلقات هم خراب دي، د جګړې مثلا ګوته پر ماشه سره ناست دي، یو بل ته اخطارونه سر ورکوي، بیا هم پر هغه سره بیره د افغانستان هغه مالونه ټول پرېښودل. نو ستاسو خپله سوچ، ستاسو خپله سر خلاصېږي چې پر دغه حساس وخت کې چې هلته ورسره دښمني هم ده، بیا یې ولې د افغانستان دغه مالونه هم ور پرېښودل. معلومه خبره ده چې کوشش کوي چې افغانستان د ځان ملګری کړي. او د مولانا صاحب خبر تاسو پرون وکتې یو فرینک کانفرنس کې، او ډېرې زبردست خبرې وکړې. یوه خبره چې وکړه ډېره له وزن څخه ډکه خبره، یعنې د ځایه نیولی. دا یې وویلې چې هندوستان سره چې ته په جګړه باندې اخته یې، پاکستان ته وایي ته چې ورسره اخته یې، له تا سره پښتون ودرېږي، زه یې درسره منم، خو کله چې سبا ته له افغانستان سره اخته شي، یو پښتون هم له تا سره نه درېږي. ولې هغه د هغو خپل د نیکو کور ده، د خپل د نیکونو وطن یې ده، خپل ورونه یې دي، خپل رشتې ورسره لري، هغه بیا له تا سره د هغو په مقابله کې نه درېږي، هغه بیا ستا ملګرتیا نه کوي. بلاکس که درته وایم د افغانستان سره ملګرتیا کوي، د تا په مقابله کې درېږي. نو په کار د پاکستان ته چې اولین له افغانستان سره خپل ګاونډیتوب ښه کړي. دغه پښتانه مثلا د پخوا په شان دي، تاسو به سوچ او فکر کړی وي چې مثلا هندوستان چې به کله د جنگ اخطار وکړي، اولو پښتانه ورمخته شو. خو اما اوس چې کومه جګړه په 2025 کال کې د هندوستان او د پاکستان حالات خرابېږي، پښتون ټول پر شا ده. یو په 100% کې که 15% مثلا دا دعوه کوي چې موږ به انډیا سره دا وکړو، ها به وکړو، لیکن دا 95% ټول شاته دي. نو تاسو سوچ او فکر وکړئ چې دا هېواد له افغانستان سره تعلقات خراب کړي، نو بیا به څنګه د پښتانه له پاکستان سره ودرېږي. فکر نه کوم چې له پاکستان سره، بلکې مقابل د پاکستان سره د افغانستان په سب کې درېږي او د پاکستان مقابله بیا کوي. نو فکر ده چې له دغو سره اولین له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي، له افغانانو سره یې سمې کړي، له پښتنو سره د افغانستان له دې په خپل مابینځ کې تعلقات ښه کړي.